قرباني مړي ته هم کېدای شي مړیو ته ثواب ډېر لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قرباني کېږي. حضرت علي صاحب ته نبي علیه السلام ویلي وي چې زه وفات شم قرباني به کوې. حضرت علي صاحب تر مرګه قرباني پسې کوله. مړیو ته ثواب لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثواب لري، نفلي قرباني ثواب لري، واجب قرباني ثواب لري. خو په دغه کې د سړی دا کوشش کوي. او دا هم ګورئ په کلي کې داسې کورونه وي قرباني نشي کولی، عاجز وي. باید موږ تاسې په غوښه کې د هغو برخه وکړو. هغه عاجزان باید په دې راګډ کړو. حضرت ابو جهم رضی الله تعالی عنه دا وایي د یرموک په جهاد کې زما د تره زوی زخمي سي، وایي ما یو مشکی اوبه راسره واخیستې، دا زخمي سي انسان سي نو وینه یې لاړه سي نو ډېر تږی کېږي. وایي یو مشکی اوبه مې راسره واخیستې ورلم چې اوس دا اوبه ورکړم که دا د تره زوی مې اوبه چکلې، زه چې وایي ورلم دی په داسې حالت کې اوسي ذاتي نور شهید کېدی، یوه دوه ساوې یې پاته وې. وایي ما ورته وویل اوبه چکې؟ ده سر راته وښویسي وه سر یې وښوراویسي وچکم یې. وایي چې ده ته مې اوبه ور نږدې کړې د ده شاته حضرت هشام ابن العاص یو بل صحابي د انصاري رضی الله تعالی عنه هغه غږ وکاوی، هغه هم زخمي ده پروت. وایي ده ماته په سر اشاره ورکړه چې هغه ته یې ورکړه. ته ګوره د صحابو د زکندن په حالت کې څومره به اوبو ته محتاج. وایي ما حضرت هشام ابن العاص ته دا اوبه ورکړې چې هغه ته مې ورکولې، شاته بل غږ وکاوی بل پروت زخمي. وایي هغې اشاره راته وکړه چې دا بل ته یې ورکړه. وایي ما اوبه ورکړې هغه درېیم صحابي ته چې ما هغه ته ورسولې هغه شهید سي. بېرته مې راوړې حضرت هشام ابن العاص ته مې ورکولې هغه شهید سي. چې را مې وړې د تره زوی ته مې ورکولې هغه شهید سي. درې سره صحابه شهیدان سو، یو مشکی اوبه ځینې پاته سي. صحابه په زکندن کې یو په بل باندې شفقت کوئ، خپله برخه یې بل ته ورکوله. موږ باید په د غریبانو شفقت وکړو. په کلي کې داسې څوک وي زنانه وي مریضان وي په کورو کې د غوښې وس نه لري چې د قرباني نه لري خو د غوښې وس هم نه لري. که ستا په قرباني باندې خدای پاک دغه مریض دپاره یو خوراک تیار کړي څومره به الله ته راضي سي. الله خو په سوي زړه باندې راضي کېږي چې د چا زړه ډېر سوی وي هغه الله ته وکړي تا خدای جنت ته په بوځي. خدای انسانان ځکه سره محتاجه کړي دي، یوه ته دنیا ډېر ورکړې ده بل ته یې نه ده ورکړې. دا ډېر دنیادار سوي د دغه خو ثواب دغسې نه کېږي چې کله دی دنیا راواخلي په غریب یې ولګوي، غریب الله ته سوال وکړي. دا غریبان چې مسکینان وي عاجزان وي الله ته سوال وکړي دی الله د هغه په برکت باندې جنت ته بوځي. باید موږ تاسې دغه ځای ته هم سوچ ولرو ورونو. په قرباني کې د خپلو ګاونډیانو شاوخوا د دغو پوره برخه وکړو. مریضان وي په کلي کې، غریبان وي، عاجزان وي، دغه ته باید کوشش وکړو. الله تعالی دې د ټولو دا ناستې خپل دربار کې قبوله کړي. دا ټیم ډېر د ګرمي ده، تاسې ټیم راکئ. الله دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي. زما ډېر بیان په زړه کې ده خو دا خبره ډېره سړی کولی په دې نه سي چې د ګرمۍ موسم ده. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. خدای په دا ټول کلي باندې رحم وکړي. الله په دا کلي کې به ډېر مریضان یې خدای شفا کامله عاجله یې نصیب کړي. څوک په مسکینان یې خدای رزق حلال واسع یې نصیب کړي. د چا به اولادونه نه یې خدای نیک اولادونه ورکړي. د چا به اتفاقي وي خدای اتفاق و اتحاد یې نصیب کړي چې د چا اولادونه یې خدای ورته نیکان صالحان سره جوړ کړي. د چا مریضان وي شفا ورته نصیب کړي. د چا مسافر وي خدای ګټې حلالې ورکړي. هر قسم مصیبت زده انسانان چې خدای په ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. د هغو د تکلیفو پورې خدای په موږ باندې رحم وکړي. الله څونه مریضان چې وي مشکلات وي د خلکو ټول رپه دپه وګرځوي. الله افغانستان، پاکستان، سعودي عرب، اسلامي ملکو د ټولو غیبي حفاظت وکړي، د مدارسو حفاظت وکړي، د علماو مجاهدو اولیاء کرامو حفاظت وکړي. په ټولو مسلمانانو خدای پاک خپل خصوصي کرم وکړي. باران پاک دعا وکړي خدای د رحمت بارانونه ووري. دا ګرمي تکلیفونه خدای له مسلمانانو لرې کړي. الله د نیکو انسانانو پر وی، د حیواناتو پر وی، د وړو ماشومانو پر وی خدای رحم وکړي، باران ووري. الله د هغو پر وی په د مسرانو باندې خدای خصوصي رحم وکړي. ټول مردگان خدای وبخښي. موږ ټولو ته الله تعالی معافي د ګناهو وکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.